السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. راځئ نن د ارواپوهنې ځینې نظریات ستاسو سره شریکوم چې د حافظې د کمزورۍ او د عصبي مشکلاتو د کمزورۍ او د عصبي مشکلاتو د پیدا کېدو ځینې لاملونه در سره شریکوم. که مو تر اوسه زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو ضرور سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر دې هم ښایسته ویډیوګانې د ارواپوهنې په برخه کې موږ جوړوو، نو تاسو ته به پر وخت در ورسېږي. راځئ په ویډیو شروع کوو. د ارواپوهنې له نظره چې د حافظې د کمزورۍ کوم لاملونه دي هغه 5 دانې دي. هغه به هر یو موږ جلا جلا په خپل وخت باندې ووایو او تاسو ته به د هغه اړوند ځینې نظریې او ځینې هغه کوم مشکلات چې دي هغه به ستاسو سره شریکوو. راځئ اول تیز رڼا سره تعامل. که موږ تیز رڼا خپل د کمپیوټر تیز رڼا هم ښیي، د لمر تیز رڼا هم ښیي، د ګروپانو تیز رڼا. په نننۍ نړۍ کې چې اوس ساینسپوهان دا تجربه کړې ده چې د اوزون طبقه چې کومه ده د هغه د هغې د پرې کېدو اکثره لاملونه هم د رڼا د تیزوالي څخه دی چې کیدای شي د ځمکې کره ورسره وچه کړي دغه د رڼا زیاتې رڼا استعمال چې خلک یې کوي. راځئ اوس ځینې په رڼاو کې هم فرق شته. ځینې بلورې چې ورته وایي چې د انسان سترګو ته ډېر زیات زیان رسوي، چې دا پر عصبي اعصابو هم ډېر زیات اثر پرېوځي د دې رڼا، او د دې سره باید عینکې استعمال شي د دې رڼا سره، یا داسې تیز رڼا چې سړی بیخي هغه کنفیوز کوي، هغه داسې رڼا وي. دا رڼاوې څخه باید موږ په خپل ژوند کې ځان وساتو تر څو اعصاب هم سالم پاتې وي، او د رڼاو څخه د سترګو او وریښتان هم خرابوي دغه رڼاوې، او وریښتان هم ځینې سم پاتې وي. پسې د غمجنو او د بیرې فلمونو او غزلو لیدل، چې دا خپله هم یو له هغو لاملونو څخه دی چې د انسان اعصابو ته زیان رسوي، حافظه کمزوري کوي او پر اعصابو ډېر بد تاثیر کوي. ګوره ډېر داسې فلمونه شته چې خلک ورته ناست دي په سینما کې ژاړي ورته، که تاسې لیدلي. پسې ګوره ځینې غزلې دي ډېرې داسې دغه غزلې دي چې سړی ورته ژاړي هغه ته کیدای شي. ښه درېیم د ډېر تیز او بد اواز اورېدل، چې په انګلیش کې بم ساوند ورته وایي، چې دغه اواز اورېدل د انسان ډېر هیجاني کوي، او دغه هیجانیتوب د انسان خپله دغه عصبي توازن له لاسه ورکوي، چې بیا دغه داسې خلک شته چې ګرسره بیا خپل حالت ته راونه ګرځي، بس په هغه حالت کې پاتې شي پسې. ګوره داسې اوازونه چې اوس د ګویا اوازونه دي، داسې ځای څخه یو څه ځان لرې ساتئ. ښه څلورم کورنۍ شخړې. تر ټولو ستر لامل هم دغه دی. کورنۍ شخړې د انسانانو په ژوند کې تر ټولو بد لامل، چې ځینې یو وخت ما د یو ارواپوه سره خبرې کولې چې د هغه راته ویله، ما معلومات ځینې وکړي، ما د زموږ خلک ولې داسې احساساتي دي، او د زموږ خلک ولې په خپل ژوند کې خپل ژوند ته نه ګوري. بره د هغه هم نظر دا و چې ول د کورنۍ شخړې دي چې انسان خپل عادي حالت ته نه پرېږدي، انسان ډېر احساساتي کوي، عصبي مشکلات ته پیدا کوي، هغه کوم حافظه چې د انسان د هغه انسان پر ځای نه پرېږدي، انسان ضدي کوي. دا ډېر داسې یو کار دی چې هغه خپله د اولادونو باندې ډېر بد تاثیر کوي، پر نوي نسل ډېر بد تاثیر کوي دا کار. اخري او پنځم چې کوم دی هغه نشهیي توکي کارول دي. نشهیي توکي کارول هم د اعصابو دپاره ډېر زیات زیان لري، خو زموږ خلک متاسفانه د خارجي هېوادو پرتله ډېر یې کم استعمالوي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زموږ لومړنی شی چې زموږ خلک یې تر نورو هغه په د زیان په برخه کې په کم اندازه او کچه استعمالوي، هغه هم دا نشهیي توکي دي چې په نورو هېوادو کې اوس په افغانستان کې فقط سګرېټ او نسوار، او په نورو هېوادو کې نو شراب او نور رقم په رقم شیان ډېر زیات استعمالېږي. په افغانستان کې هم نه استعمالېږي، خو دونه په زیاته اندازه نه استعمالېږي. شاید د نننۍ ویډیو مو تر همدغه ځایه پورې وه. خدای دې وکړي چې ستاسو ته خوښ وګرځېدلی. تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.